بیا خوبونه به څو قسم دي، دا اوس اهمه مسله ده، دا موږ په دې درس کې اخرنۍ مسله بیان کړو. حالانکې د خوب دا مسله ګوره ډېره تفصیلي ده. انسانان چې دا کوم خوبونه ویني دا په څو قسمه دي، نو حدیث کې ښه واضح راغلي چې دا 3 قسمه دي. حدیث کې راغلي دي. په صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې آخر زمانه کې به د مؤمن دیندار مسلمان خوبونه به چېرته دروغجن کېږي نه. واصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، دې خبرې ته مو خیال دی؟ وایي په تاسو کې به رښتیني خوبونه هغه څوک کیني چې په خبرو کې رښتینی وي. دا ما تاسو هغه دویم قسم ذکر کړو، هغه مسله ما دې ځای ته بیانه کړه چې د نیکانو خلکو خوبونه اکثر رښتینی. دا په دلیل ده چې تاسو کې یو سړی په خبرو کې څومره رښتینی وي دومره په خوبونو کې رښتینی. معنی دا شوه چې څومره ته دیندار یې دومره ستا خوبونه رښتینی. ها بیا رسول صلی الله علیه وسلم مخکې وایي والرؤیا ثلاثه، او خوبونه په 3 ډوله دي. فالرؤیا الصالحه بشرى من الله، ښه خوب، صالح خوب، نیک خوب، دا د الله د طرف نه او دا زیری د الله د طرف نه. نو اولنی قسم موږ سره څه شو؟ رؤیا من الله، ښه خوب چې مؤمن لره خوشحالۍ خو مؤمن لره دوکه کوي نه. په دې نقطه پوه شو؟ څه پوه شو؟ څنګه؟ کومه دوکه کوي نه، څه دې څه مطلب شو دوکه کوي نه؟ عمل نه پرېږدي. بارک الله فیک. لکه اوس یو سړی د خوب یې ولیدو، خوب یې ولیدو الله د طرف نه ښکلی خوب یې ولیدو چې دی کامیاب شوی دی او څه داسې څه یې ولیدو چې د الله خوښ دی، او بس بیا هغه جانماز هم راټول کړو، هغه قرآن مصحف چې کوم و هغې ته هم غلاف واچو کېښود. ولې لکه خوب کې خو ما ولیدو که نه. ښه خوب مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کوي نه. دا مسله یاده کړه. ها یا داسې یو سړي خوب ولیدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولیدو او ښه صحیح ولیدو. د هغې نه بعد د خوا و شا دې مسلمانانو ته ټولو ته دی اوس په دې نظر ګوري چې دا ټول بېدینه خلک دي او زه په دې ټولو کې دینداره الله ته رسېدلی سړی یم. دې خوب دله فایده ورکړه که نقصان یې ورکړو؟ نقصان یې ورکړو. نو داسې نه چې ته خوب نیم وینې او بیا دې بریک نه لګي. دا اکثر د عوامو کې کېږي، ما لیدلي او بیا قصه به م راواري، ته به ورسره لکه عامه قصه کې عامه خبره به دی به اگر راته وکړي جمعه هم 2-3 پیرې پیغمبر لیدلی ده او بس نو چې بیا ورته مخ ته وګورې لباس ته ورله وګورې نه مخ هغه شان دی څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم نه لباس هغه شان دی نه لین دین هغه شان دی او ډډې لګولې دی ما پیغمبر لیدلی دی. نو اولنی قسم شو ښه خوب، رښتینی خوب چې د الله له طرف نه او دا مؤمن لره خوشحالۍ دوکه کوي نه. دا مسله یاده کړه. ها دویم قسم خوب چې د حدیث کې ذکر شوی دی ورؤیا تحزین من الشیطان. یو حدیث کې راځي منها اهاویل من الشیطان لیحزن بها ابن آدم. او دویم قسم هغه چې د شیطان د طرف نه د شیطان د طرف نه انسان لره خفه کوي، په غم کې اچي. شیطان د طرف نه چې د انسان په غم کې اچي. یریم و تخویف من الشیطان، یو روایت کې دې سره دي شیطان د انسان یری. او دا اکثر دغه خوبونه دي، د غره نه راولېدم، منډې مې ووهلې، بلا راووته، قبر ته ورغلم، مړو نیولی ومه،
هغه اکثر چې په دې طریقې سره یې که نه چې څه ناشنا ناشنا قصې پکې بیانېږي نو دا د چا طرف نه شیطان دی طرف. صحیح مسلم کی حدیث دی، جابر رضی اللہ عنہ وی یو بانډچی راغلی او رسول وسلم ته خوب بیانو، وی خوب دا دی. هلته به رسول وسلم که چا خوب لیدلی بیان یې بانډچي ما لیدلی او راغی بیانوي راغلی دې دپاره خوب دا دی ان رأسي قطع چې زما سر پرې کړی شوی دی فانا اتبعه دا سر زما نه مخکې منډې زه به شاته منډې خوب دی لیدلی دی. وی رسول وسلم ورټو وی لا تخبر بتلعب الشیطان بك في المنام، شیطان د باندې لوبه وکړه په خوب کې ته به راځي خلکو ته بیانې. نو شیطان دې په ځان پورې وخانده او خلکو هم خاندې. زموږ اکثر خوبونه دی که نه که نه تاسو ټول هغه خوبونه یې چې الله طرف نه زیري دا خوبونه به کوم شیطان سړي ته راولي. دې توجه ورکړه دومره توجه چې سره او بیا ته په ځان پورې خلک خاندې لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ځان پورې خلک خاندې لکه دا څه خوب دی د سر زما نه مخکې راوړم زه به یې منډه وهم. بعض وایي د غره په څوکه ولاړ یم او کته ټوپ وهم او ټوپ نشم وهلی. نو زموږ څوک وي ته ټوپ نشي وهلی چغې مې وهلې او ویل چغه مې نشي وهلی او بس دغه کسان مې وهلی او ما نو دا خبرې دا د شیطان د طرف نه دویم قسم خوب دی. دریم قسم خوب چې د حدیث کې ذکر شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. دریم قسم خوبونه هغه دي چې د یو سړي د خبرې سره ډېر سوچي چې په خوب کې وویني او دې ته حدیث النفس وایي. دې ته حدیث النفس هغه خبرې چې انسان یې ډېر سوچ کوي دا ورته په څه کې راشي دا ورته په خوب کې او دا ډېر کېږي. اکثر خوبونه چې دي الله اعلم کې دي زما دا خبره کمزوري وي خو څومره چې ما ته ښکاري نو اکثر خوبونه هغه په دې زمره کې دي حدیث النفس. ومنها ما يهم به الرجل لکه سړي ورسره غم او سوچ لکه د مسافرو به وویلو زه مسافر ګډ سوچ د څه سره دی کور سره بچو سره ملک ته لاړ غالبا دې ته که خوب ویني ملک ته تلی به جاز کې ناست ومه جاز نه کوزېدو جاز ولاړو کور ته چې ورغلم حدیث دې ته دومره توجه مه ورکړو دا تا سوچ کړی دی. یا یو سړی د شپې چې ویده کېږي تاجر دی د حسابونه اړی راړی چې ویده کېږي دا سوچ کوي نن مې وګټلی نن مې وبې خوب کې دی ویني ګراک ډېر راغلی خوب کې ویني ګراک د سره ونه ټوله ورځ ناست یم دوکان خوا کې بیا ګرځي یاره خوب هیله خوب یو څو ورځونه څه خوب دی چې دوکان کې دقه شان ناست یم څوک نه راشي نو دا خو ستا هغه سوچونه یې ټول یا لکه د ځوانانو اکثر سوچونه څه واده یاره خوب موري چې واده مې وکړو الله دې رښتیا کړي. اوس مې خلک څه له پیټي کې چې اوس د منډې او بس د منډې و ته دې تعبیر معلومې تعبیر واضح قصه دی چې ستا دغه سوچ دی تا ته راځي. یو سړي بچي نه کېږي دغه سوچ دی یو زنانه بچي نه کېږي دی سوچ دی الله والا بچي را کړ خوب ویني چې الله زوی را کړه الله لور را کړه او انشاءالله الله به یې درکړي او دا هغه سوچونه چې ته یې کې نو دا قسمه خبرې انسان ته هسې هغه سوچ کوي چا مبارک یې لګي دی بیا په دې په تعبیرونو پسې کوي لکه یو سړی د چا سره ظلم کړی یو سړی د مظلوم دی موږ یو سړی د مظلوم دی ظلم ورسره چا کړی په مخه دې دا سوچونه کوي چې دې سړي سره څه وکړه د زمانې چې دا پیسې خوړي سړي ته سوچي که نه د زمانې چې دا ځمکه نیولې دا زما د حق چې نه راکړي دا ما سره چې دا دوکه خوب د ولیدو چې دغه سړی را نیولی دی د هغه سره یې جګړه کړې د هغه یې والی
مګر زه به تعبیرونو پسې دا واضح ده تا ډېر سوچ کوو ځکه ته راغلی او شکر له وباسئ چې خوب کې درته بولی دی ظاهره کې ته به دې سوچ کې زه ورسره څه وکړم دا بیا به خوب کې خو دې سره څه وکړو که بس خبرې موږ هسې چې دی غټې مسلې ته جوړې کړو یو سړی دی دا سوچ کوي چې زما خپل ښکلی کور وی ځمکه مې وی جایداد مې وی اوس یې نه رسي دې خوب کې دی نه چې ما اخیستې ده ځمکه الټه به موږ دا ووایو چې د الله نه ښه امید ساته واولې انشاءالله خو دومره بیا دې له توجه ورکول چې انسان سم لیونی شي پسې دا نه ده پکار